علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له ولایتي رئیسانو سره ولیدل. د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبت الله خنزاده حفظه الله د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د 14 ولایتونو له ولایتي رئیسانو سره په ترتیب شوې ناسته کې ولیدل. په دغه ناسته کې چې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست محترم خلیفه صاحب سراج الدین حقانی حفظه الله هم ګډون درلود. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله ولایتي رئیسانو ته د دندو د ترسره کولو اړوند د صبر او استقامت درلودلو سپارښتنه وکړه. علي قدر امیر المؤمنین ولایتي رئیسانو ته په خطاب کې وویل امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اسلامي نظام له مهمو موخو او اهدافو څخه دی چې د نظام د استحکام او پایښت سبب کیږي او ترسره کول یې د مسلمانانو ایمانی وجیبه ده. همداراز علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونو له کړنو څخه خوښي څرګنده کړه او ویې ویل تاسو چې د خپلې دندې د ترسره کولو په وخت کې کوم تکلیفونه زغمئ هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ده. دغه راز د امیر المؤمنین حفظه الله په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د امر بالمعروف ریاستونو اړوند محتسبینو له کړنو څخه مننه وکړه او هم یې هغوی ته په خپلو کارونو کې د لا بریا دعا وکړه. وروسته د امر بالمعروف نهی عن المنکر ولایتي رئیسانو هم د اړوند موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه له علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله سره شریک کړل چې د اسلامي امارت د زعیم له لوري ورسره د ستونزو د حل او په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړل شو.